سلامونه درنو ملګرو. نن تاسو ته غواړم د دندو لپاره یو مشهور ویب سایټ چې هغه د اکبر په نوم دی هغه معرفي کوم چې څنګه کولی شو موږ پکې دندو ته اپلای وکړو. دغه ویب سایټ دلته افغانستان کې ډیر زیات مشهور دی. اکثره زموږ ستاسو ملګري چې دي که هغه د دندو په لټه کې نو دوی اکبر ته اولویت ورکوي ځکه نسبت نور نه ډیر زیات مشهور دی. خو په کل کې دومره ویلی شم چې دند ته اپلای کول په ټولو ویب سایټونو کې یو ترتیب سره دی، ولې د هر دفتر یا د هر ارګان د دندو اپلای هغه پروسیجر چې دی فرق کوي. مثلا ځینې ویب سایټونه دي چې هغوی ګوګل فورم لري، دغه کې د تاسو ته ګوګل فورم درکوي چې هغې لري تاسو وظیفو ته اپلای وکړئ، یا نور خپل پورټل لري، یا هم ساده د ایمیل په واسطه باندې تاسو کولی شئ دندو ته اپلای وکړئ. راځو په جزئیاتو غږیږو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول خبر یو، دندو ته اپلای کول د اکبر ویب سایټ لارې کیږي. که څوک هم د اکبر ویب سایټ عمومي لینک یا عمومي کوم هغه د پورټل لینک چې دی هغه نشي پیدا کولی، نو ساده دی په ګوګل کې اکبر ولیکي. اکثره زموږ ملګري اکبر په AKBAR هم لیکي، خو په هغه ترتیب نه پیدا کیږي. ACBAR په دې ترتیب تاسو کولی شئ پیدا کړئ. که جاب لیکي یا نه لیکي ولې په خپله اکبر ګوګل درته راړي. نو کله چې ګوګل کې دا راوختو تاسو عمومي لینک باندې دوی کلیک وکړئ، یا هم لیست آف جاب د نور باندې کولی شئ چې ورشي هلته. دلته چې کله راغلی ځینې اعلانات به مخته راشي، تاسو کولی شئ هغه اګنور کړئ یا نور څه خبرتیا وي دا اګنور کړئ، ختم کړئ. عموم کې دی کې لومړی سر کې د دوی هوم وي، بیا اباوټ د دوی په اړه معلومات وي چې اکبر عموم کې دوی نور څه فعالیتونه لري هغه درته ښیي، ممبرشپ درته خپل ښیي، ریسورسز ښیي چې څه نور دوی سره شته یا نشته دي، همداسې اکبر څه پبلش کړي دي هغه درته ښیي. خو زموږ ټول کار چې دی هغه جاب سینټر سره دی. دلته باید یادونه وکړم چې اکبر د جاب سره څنګ کې سکالرشپ هم لري، او سکالرشپ سره څنګ کې ځینې هغه ارګانونه چې هغوی اپلیکیشن فورمونه لري، نو هغوی دلته اپلیکیشن فورمونه خپل یا د وظیفو لپاره چې کوم هغوی خپل فارمټ سی وي لري، لنډه خلاصه ورته هم فارمټ سی وي لري، هغه هم دلته لري. خو راځو جاب سینټر ته موږ کله چې جاب سینټر ته موږ راغلو یادونه ورته کومه چې دغلته موږ کولی شو خپل د دې ویب سایټ ژبه هم تغیر کړو. ولې په کل کې د انګلیسي ځکه ښیي چې دې سره باید موږ تاسو ډېر زیات عادي او آشنا اوسیږو. که چېرته تاسو یو مشخصه دنده په نښه کړې اوسیږي، دې ځای نه موږ کولی شو چې هغې ته موږ پیدا کړو. که چېرته مشخصه دنده نه وي نو موږ ته وایي چې تاسو یې کولی شئ د ولایتونو په سطح هم پیدا کړئ. مثلا موږ کولی شو په لغمان کې، کندوز کې، کونړ کې، لوګر کې، هر ځای کې چې وي موږ کولی شو یو بس ته دلته موږ اپلای وکړو. فرض مثال که زه ووایم چې ما ته په کونړ کې یو کم بستونه چې اعلان شوي دي هغه وښیي، نو ټوټل موږ ته دلته ښیي چې 8 بست اعلان شوي دي. په دې 8 بستونو کې دغه هغه بستونه دي چې موږ کولی شو اپلای پکې وکړو. یا مثلا زه ورته وایم چې نه ما ته په لغمان کې وښیي، نو زه ورته لغمان انتخابوم. نو دلته 15 بسته په لغمان کې اعلان دي، کولی شو دې نه موږ هغې ته اپلای وکړو. راځو دې برخې ته. دغه ځای کې چې څنګه تاسو پوهیږئ، تاسو ته هغه ټول مشخصات د دغه لیکلي دي، دا خو معلومه خبره ده. اوله برخه کې تاسو ته هغه کم د دوی د وظیفو تعداد چې دی هغه لیکلی، اول دویم دریم څلورم، دې تر څنګ ټایټل یې لیکلی درته چې کم بست اعلان شوی دی. ارګنایزیشن نیم کې معلومه ده چې د ارګنایزیشن نوم یې ښودلی، لوکیشن یې ښودلی دی. ځینې ملګري به وایي چې کله موږ دلته لغمان انتخاب کړو نو دا لوکیشن څه معنی، دوی د ویب سایټ عمومي جوړ کړی دی، هر ولایت ته مطلب جدا کړی دی. نو موږ که چېرته عمومي انتخاب کړو، بیا دلته عمومي کې مثلا موږ دلته ګورو چې کابل بیل دی، ارزګان بیل دی، زابل بیل دی، فاریاب بیل دی، تخار، بغلان، کندهار، دا ټول بیل دي. نو زموږ کار مثلا لغمان سره و بیرته ځو لغمان ته. تر ټولو مهمه موضوع دغه کلوز ډیټ دی چې په کلوز ډیټ کې دا موږ ته ښیي کله دغه بس چې اعلان شوی کله بندېږي. دا دلته هم ښیي، او کله چې موږ د بس ته ننوځو نو دغه اعلانات چې درکوي دا به بندوي، نو دلته هم موږ ته دا ښیي چې د دې کلوز ډیټ کله دی. راځو دلته دغه بس د دې دغه برخه غواړم تاسو ته تشریح کړم چې کومه برخه مهمه ده، کومه برخه مهمه نه ده، هغه هم درته وایم. جاب لوکیشن، خو د دې جاب اول راځو پوزیشن ته، پوزیشن ټایټل. نو د دې بس هغه عمومي پوزیشن ټایټل چې دی ډسټریکټ کمیونیکیشن افیسر دی، چې یوازې فیمل نیسي، یعنی نارینه نه نیسي. یوه موضوع خو دلته خلاصه کړې ده. راځو دلته لاندې دغلته چې کوم موضوعات لیکل شوي دي
اکټیویشن ډیټ دا د 2 د جنوري 2015 کال چې دی دا بس په دې ویب سایټ کې یا اعلان ته ورکړل شوی دی یا هم اکټیو شوی دی چې اعلان شي. اناونس ډیټ چې دی دا هم 2 د جنوري دی. ایکسپایری ډیټ چې دی دا د 20 د جنوري دی. نو دا ایکسپایری ډیټ او دا یو شی دی. یا هغه تیر ځل چې موږ دغلته مخکې صفحه کې موږ ښودله. راځو جاب لوکیشن ته. جاب لوکیشن کې معلومه خبره ده چې لغمان یې لیکلی دی. یوازې دغه وظیفه چې ده په لغمان کې دغه کېږي د موقعیت یې هلته دی. نیشنلټي یوازې افغانان دې ته کولی شي اپلای وکړي. یعنې که چېرته نړیوال هم افغانستان ته راغلي وي یا په ګاونډیو هېوادونو کې واوسېږي او هغه غواړي افغانستان کې وظیفه وکړي نو هغه دلته ښکاره لیکلي دي چې د افغان نه غیر نور څوک دې ته اپلای نشي کولی. کټګوري معلومه خبره دا یو پروګرام دی چې د دې ارګان لخوا نه مخته اچول شوی دی. دغه د وظیفې ډول یا د وظیفې وخت په ورځ کې فول ټایم دی که پارټ ټایم دی. معلومه ده فول ټایم اکثر وظیفه معاش سیستم چې دی هغه د دوی د معاش کم طرز العمل چې دی د هغې مطابق ورکول کېږي. ویکینسي نمبر چې دی د دې وظیفې نمبر دی کوم چې د دوی د عمومي سیستم لخوا نه دوی ته انتخاب شوی دی. دغه ویکینسي نمبر په یاد ولرئ چې کله هم تاسو ایمیل لارې اپلای کوئ یا هم د کم ګوګل فورم لارې یا بل ترتیب لارې اپلای کوئ نو دا به تاسو په خپل سی وي کې دا ولیکئ. راځو دې بلې برخې ته. سیټي لیکلی دی. معلومه خبره ده چې په لغمان کې ملټیپل ډسټرکټس دي. یعنې شاید ټول ولسوالیو ته ستاسو تګ و راتګ اوسي او یا هم د یو څخه زیاتې ولسوالیو ته. نو د دې ملټیپل نه معلومیږي چې ډېر دي. ارګنایزیشن معلومه ده CTG دی. ایئرس اف ایکسپیرینس چې دی دا ویلي چې حد اقل 2 کاله باید اوسیږي. دې نه لاندې کنټرکټ ډیوریشن 11 میاشتې کنټرکټ دی. یعنې تاسو که چېرته دلته کامیاب شئ نو 11 میاشتې کنټرکټ به تاسو کوئ. راځو جینډر ته. جینډر چې دی د فیمیل انتخاب شوی دی او د دې تر څنګ چې د ایجوکیشن ویلي دي چې یونیورسټي ډیګري ان MD حد اقل باید MD اوسیږي. میډیکل ډاکټر یا ډاکټر اوسیږي. شریعه لیکلی ساحره لیکلی خو شریعه ده یعنې حقوقونه فارغي یا لا سوشل ساینس پولیټیکل ساینس میډیکل ساینس ان پبلک هیلث په دې کې باید یو اوسیږي. کلوز ډیټ مې مخکې تشریح کړی چې دغه وظیفه آخري تاریخ په 20 تاریخ باندې دا ختمیږي. راځو لاندې دلته تا ته د اباوټ CTG په اړه ټول معلومات درکړي. ځینې دوستان وایي چې تاسو دا معلومات راکړئ چې آیا دا مطلب دغلته چې کوم بس د ارګان اعلان کړی دا انټرنیشنل دی که لوکل دی یا انټرنیشنل دی که نیشنل. نو تاسو چې دا ځای ولولئ تل د ټول معلومات درکړي درته تاسو پوهیږئ چې دا انټرنیشنل دی که لوکل دی. راځو لاندې جاب ډسکرپشن ته. په جاب ډسکرپشن کې تا ته لیکلي چې دغه وظیفه په کومو برخو باندې دی. مطلب لیکلي چې افغانستان and Pakistan are the world's remaining polio endemic countries in 2022. As of November 30, Afghanistan reported 02 WPV1 reported in Kunar in Paktika province, in 13 environmental cases in eastern region Kunar in Nangarhar provinces. مطلب دلته د پولیو په اړه غږېدلی دی چې دغه کم دغه چې دی زموږ دغه جاب ډسکرپشن کې چې مطلب په دې معنی چې دغه وظیفه د پولیو په اړه ډېره څرخیږي. خو لاندې دې په اړه نور معلومات هم لیکلي دي. که ستاسو انګلیسي ښی نو کولی شئ دا په انګلیسي باندې ولولئ. که چېرته ستاسو انګلیسي کې مشکل وي نو دلته زه تاسو ته یو بل اپشن ښیم چې هغه زموږ ستاسو په عام اصطلاح چټ GPT دی. چټ GPT نو که تاسو دلته راشئ چټ GPT خلاص کړئ که یوزر ورکړئ او که ور نه کوئ نو لنډ د دې په اړه تاسو کولی شئ چې یو او واضح په پښتو ژبه وژباړئ ډبل ډاټ او بیا د خپل متن وراچو. نو که تاسو لاندې راشئ ګورئ دلته لیکلي په دې ټوټه کې د افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازې پاتې هېوادونه دي چې لا هم پکې پولیو موجود ده. په ضرورت کال نمبر تر 2 منټې پورې خو دلته ټول معلومات تاسو درکوي. که چېرته وایي تاسو وایي چې دا متن ډېر اوږد دی لنډ کې راته نو لیکو ورته چې دا راته لنډ کا نو په ډېر لنډ ترتیب سره لیکي. ګوره نو یعنې هدف دا دی چې د ولسوالۍ په کچه د پولیو پروګرام لپاره اړیکو پلانونه په شواهدو او معلوماتو پر اساس جوړه پلي شي. یعنې په کل کې دغه کوم بس چې د پولیو په اړه دی. راځو لاندې د دې څخه نور هم معلومات شته دي کولی شئ هغه هم تاسو ولولئ.
خو تر ټولو مهمه برخه چې دی هغه د دې سبمیشن دی. که څه هم دې کې ډېر زیات معلومات ورکړي دي خو موږ باید راشو چېرته سبمیشن ته. نو سبمیشن کې چې دی موږ ته ټوله شي مخکې چې سبمیشن ته شریک هم راځم جاب ریکوایرمنټس ته. که څه هم پاس په دې برخه کې دلته لیکل شو چې دوی باید حد اقل څوک چې اپلای کوي حد اقل باید یونیورسټي ډیګري ولري په ایم ډي کې، شریعه کې، لوکل لا، سوشل ساینس کې، پولیټیکل ساینس کې، میډیکل ساینس کې او پبلک هیلث کې. خو بیا هم ځینې نور مسایل دي چې هغه دلته ذکر کړي دي. ویلي چې ایم ډي ډیګري باید ولري په دې برخو کې. ایکسپیرینس ان د هیلث سیستم از ګیون پرایورټي. هغه څوک چې په هیلث سیستم کې کار کړی هغوی ته اولویت ورکړل کېږي. اټ لیسټ 2 years ایکسپیرینس ان ریلیونټ فیلډ. په دې موجوده فیلډ یا کوم فیلډ چې اعلان شوی په دې کې باید 2 کاله تجربه ولري. ایکسپیرینس ان هیلث پروموشن از پلس. په هیلث پروموشن کې یا هیلث برخه کې چې کوم کارونه خلک کوي هغه کې ایکسپیرینس ولري، هغه هم ورسره مهم دي. ابیلیټي ټو ټراول ټو د هیلث فیسیلیټیز ان ډسټریکټ ویلیج فار مانیټورینګ ان سپورټ از ریکوایرډ. په ولسوالیو کې چې کوم صحي بخښونه دي هغې ته ټراول یا سفر کول دا د دې وړتیا باید ولري. فلوئنټ ان لوکل لینګویج از اف د ایریا. په ساحه کې چې کوم لوکل یا محلي ژبې کارول کېږي هغې کې باید ښه اوسیږي. فلوئنسي ان انګلیش لینګویج ډیزایربل. انګلیسي ژبه هم پکې مهمه ده. ګوډ کمپیوټر سکلز انکلوډینګ ایم ایس افیس. د ایم ایس افیس او کمپیوټر نور سکلز باید ولري. اونلی فیمیل فرام د سیم پروینس منشنډ ان ویکینسي. یوازې فیمیل د دغه موجوده یا کوم یاد شوی ولایت چې د دې ځای خلک کولی شي دې ته اپلای وکړي. یعنې دا معنه چې هر ځای خلک اپلای نشي کولی. خو دا باید تاسو ولولئ چې د دې په لوستلو کې مشکل لرئ لاند چټ جی پي ټي ته لاړ شئ او هغلته ورته وایئ چې دا څه معنی او د دې لنډیز یا ورته خپل معلومات سی وي ورکوئ او ورته وایئ چې آیا زه دې ته کولی شم که نه. زه درته دا ټول وروسته تشریح کوم. راځو دې ته سبمیشن ګایډلاین ته. دلته لنډ ویلي دي کلیک آن د لینک بلو and then click on register and apply if you are not already registered with MyCTG. اوس دا ډېره ښه موضوع دی د MyCTG چې دوی خپل یو پورټل لري، دوی ایمیل سیستم نه لري، نو د دې لارې به اپلای کړي. اول خو دا وویل شو چې ته باید MyCTG کې باید اپلای وکړي. دویم فالو سټیپس ټو پرووایډ یور ډیټیلز ان رجسټر. دا لاندې کوم معلومات چې دي دا دې کې چې کوم سټیپونه دي دا ټول په ډیټیل سره ورکو خپل معلومات دی رجسټر. پرووایډ انفارمیشن مارک اینډ ریډ. هغه معلومات چې په سره کرښه کې دي هغه حتما ورکړه. Save your profile and upload copies of your qualifications CV. سا چې کوم qualifications دی او CV ته دا upload کو بیا save. Once your profile is created and saved, go to the vacancies tab on the right corner. په چې کله دا تاسو پروفایل جوړ شو نو په ښي طرف په سر کې کوم vacancies دی هغې ته لاړ شه. click on the vacancy and you want to apply. مطلب ټول سیستم یې دې کې درته ښودلی دی چې MyCTG کې ته څنګه اپلای وکړې. که چېرته تاسو MyCTG کې مشکل لرئ نو د کمنټ په برخه کې ما ته ولیکئ چې زه د کمنټ په د MyCTG په اړه هم یو ویډیو جوړه کوم. راځو د ویکینسي نمبر ان ویب سایټ. که چېرته تاسو ویب سایټ کې دی ویب سایټ چې کوم ده د MyCTG چې زه به دا وپانم کوم ګوټو. ګوره لاګین ان اپلای. که چېرته تاسو دلته دا که چېرته یوزر هم جوړ کړو لاګین شوي نو که چېرته تاسو دلته دا نشو پیدا کولی دا عینې بس نو د دې ویکینسي په واسطه باندې هم کولی شي تاسو پیدا کړي. only female candidate due to high volume of application receive only shortlisted candidates will be contacted please shoot. هغه کسان د ډېرو اسنادونو ترلاسه کولو له امله موږ هر یو ته زنګ نشو ولی یوازې هغه کسان چې شارټلیست شي هغوی ته به زنګ وهو د انټرویو لپاره. نو دا یوه برخه شوله. راځو یو بل بس ته هم ورځو چې هغه هم معلوم کړو چې هغې ته څنګه کېږي. مثلا IMC کې که موږ غواړو اپلای وکړو نو په هغې کې پورټل فرق کوي. د هغوی فکر کوم ګوګل فورم دی. دا ټول معلومات به تاسو ولولئ لاندې راکوشي. IMC یا انټرنیشنل میډیکل کورپس چې دی د هغوی ریفر ټو. راځو دلته submission dear applicant international medical corps never ask job applicants for a fee payment. however دوی چې کوم پورټل لري هغې کې د وظیفې ته د اپلای کولو وخت تاسو نه پیمنټ نه اخلي. please note IMC commits to a fair and transparent requirement in procedure. only HR department صحیح ده. ګوره دا د دوی ګوګل فورم د موږ د ګوګل فورم ته لاړ شو په ډېره بخښنې. که چېرته موږ د ګوګل فورم ته لاړ شو نو موږ به په دې کې وګورو چې په ډېر ساده ترتیب سره دلته خپل ایمیل ورکوئ. که چېرته ستاسو ایمیل نه وي دغه ځای کې متوجه اوسئ. که ستاسو ایمیل نه وي او د بل چا ایمیل بیا هم تاسو مشکل سره مخ کېږئ. باید خپل ایمیل ډیجن انتخاب کړئ. دې نه بعد خپل معلومات ورکړئ، ولایت انتخاب کړئ، خپل اوسنی ادرس ورکړئ، اصلي ادرس هم ورکړئ، ستاسو نوم، فادر نیم،
دا ټول معلومات دلته ورکړي. دغه پوښتنې چې تاسو سره حتمن جوابونه شته دي. د دې نه علاوه نور ویبسایټونه موږ ګورو، داسې ویبسایټ چې هغه ایمیل لري سی غواړي. دا هم ګوګل فورم دی. راځو یو بل ګورو. ټیم ته بل راځو. ډیم ډاټا اف دوی فکر کوم نمایندګان د دوی هم دغه ایمیل دی. راځو یو بله طریقه باندې چې موږ تاسو باید په هغې اړه وغږېږو، هغه د سی وي جوړول دي. که چېرته موږ اکثره ځایونو کې د سی وي جوړولو مشکل سره مخ شو، نو په ډېر اسانه ترتیب سره موږ تاسو کولی شو چې سی وي جوړ کړو. یا هم که موږ چېرته مخکیني معلومات ولرو نو موږ کولی شو سی وي جوړ کړو. نو زه بیا هم یو ځل بیا یادونه کوم چې تاسو کولی شئ له چیټ جی پي ټي څخه کار واخلئ او په هغې کې ډېر اسانه کولی شئ تاسو سی وي جوړه کړئ. یا زه په ډېر لنډ ترتیب سره غواړم دغه بست اپلای وکړم. که څه هم دغه د بست اپلای کولو وخت کې تاسو له چیټ جی پي ټي سره استفاده کولی شئ. ولې یادونه باید وکړم چې یو ځله مهارت تاسو په چیټ جی پي ټي کې هم باید ولرئ. دغه بست معلومات ما راواخیستل، دغلته مې پیسټ کړه. ورته لیکم چې پلیز create me a CV as my name is Rohit Ahmadzai and I am from Nangarhar province. I studied civil engineering from Al-Falah University. نور هر څومره معلومات چې تاسو پړئ هغه دلته لنډه کې ورکړئ. مای فون نمبر از مثلا my email address is gmail.com. نو ګوره ما ورته ډېر په ساده ترتیب ویل چې ما ته یو سی وي جوړه کړه په دغه سره. دلته لاندې ورته لیکم پلیز کریټ فار above position. لاندې ورته ویل شم include of job interest later. دا ورته لیکم، ورته ما چې پلیز انټر کو. د چیټ جی پي ټي ډېره ښه طریقه ده چې تاسو کولی شئ په ډېره اسانۍ سره دغه په دې ترتیب سره یو سی وي تاسو جوړه کړي. د ټولو معلومات سره جوړوي. که څه هم موږ ځینې معلومات نه ورکړي، ولې دوی دغه ټول معلومات سره جوړ کړل. دلته یو یادونه تاسو ته کومه، کوشش وکړئ چې تل تاسو یو کمپیوټر کې کښېنئ سی وي جوړوئ، نو تاسو هم باید لږ ځیرک اوسئ. مثلا دغه کم جاب انټرست لیټر چې دی دا د دې په اړه که چېرته مثلا تاسو سوچ کې شئ څنګه جاب انټرست لیټر یې لاندې راوستئ، نو دومره مهارت تاسو باید ولرئ چې دغه جاب انټرست لیټر تل اول کې راځي. نو زه باید دا راواخلم او وبخئ دې سره ریفرنس هم راشم په دلته یې واچوم. دلته دا کولی شم چې یو صفحه اضافه والم د نورو معلوماتو لپاره. نو دې نه بعد نور ټول زما سی وي دی، زه کولی شم راشم تر دې ځای پورې دا راولم. کولی شم نور دلته ایډیټ پکې زه خپله وکړم. نو دا د اکبر سیټ عمومي معلومات دي چې تاسو ما تاسو سره د نن ورځ لپاره شریک کړل. هیله ده چې تاسو ته ګټور تمام شي.